سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل عظیم پرهر یم هیله لرم چې روغ جوړ به یې خوشحاله به یې د ژوند نه مزې اخلئ نن زمونږ دکان ته نشتر صاحب راغلی ول د هغې هم ډېره زیاته مننه کوو چې زمونږ دکان ته رالو د هغه نه به تاسو سره ښایسته ښایسته نظمونه شعرونه شریکوو هیله لرم چې خوښ به مو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله چې بخښونکی مهربان دی. زما ورونو تاسو مخکې زه حمد و ثنا بیانوم او بیا به تاسو ته نور شعرونه وایم. دا د فضل عظیم پرهر چې ځان ته وایي زه ورته دا وایم چې پرهر تخصص کټ کا او فضل عظیم احسان کا دا به ډېره ښه وي. اوس زه تاسو ته هم د پروردګار په دربار کې چې کوم دی یو حمد بیانوم. خدایه چې تا وپېژني هغه بیا ځان څه کوي، خدایه چې تا وپېژني هغه بیا ځان څه کوي، کام قبیله هم خپل اولاد هم خاندان څه کوي. ستا په طلب لکه مجنون چې سر په تورو غرونو، په طلب لکه مجنون چې سر په تورو غرونو، نو کلی کور او خپل اولاد هم خاندان څه کوي. د ابراهیم ادهم په شان کې شي اشک څوک پته، د ابراهیم ادهم په شان کې شي اشک څوک پته، لاړ شي فقیر شي تاج و تخت هم وزیران څه کوي. لکه منصور چې یو ځل اوس کې شراب ستا د مینې، لکه منصور چې یو ځل اوس کې شراب ستا د مینې، خیجي د در په سر ژوندون په دې جهان څه کوي. نه ګوري سرو سپینو ته مستي وي څوک ستا په مینه، نه ګوري سرو سپینو ته مستي وي څوک ستا په مینه، د سرو او سپینو خزانې ستا عاشقان څه کوي. سراج محمد نشتر کړي په دیوانې خپل عشق کې، سراج محمد نشتر کړي په دیوانې خپل عشق کې، چې لیونی شي د دنیا بیا شو د زیان څه کوي. خدایه چې تا وپېژني هغه بیا ځان څه کوي، کام قبیله هم خپل اولاد کام قبیله هم خپل اولاد هم خاندان څه کوي. ستا په طلب لکه مجنون شي سر په تور غرونو، چې لیونی شي د دنیا بیا شو د زیان څه کوي. ډېر ښه ده نشتر صاحب موږ سره هم شریک کو، دنه به نور غزلونه نظمونه هم اورو او نور به تاسو موږ سره څه شریکوئ. په رښتیا که د اسلام یې ته فرزند، په رښتیا که د اسلام یې ته فرزند، بیا نشانې که په ټول جهان بلند. مسلمان د هېڅ طاقت نه نه یریږي، صرف زړه کې لري خوب د پاک خاوند، چې هر چا سره نیکي کړي بدي نه کړي هغه کس به وي بېشکه عقلمند. چا چې نیک عمل په دې جهان کې وکړو، چا چې نیک عمل په دې جهان کې وکړو، د افتاب په شان مې مخ شي ښه څرګند. څوک علاج د روانې خولې دی خوله کړه سمه، څوک علاج د روانې خولې دی خوله کړه سمه، هم خبرې کوو خوږې لکه د کند. دا متل دی خوله کلا ده هم بلا ده، دا متل دی خوله کلا ده هم بلا ده، پې پوهېږي به چې څوک وي دانشمند. چې تر څو پورې وي دم تر هغې غم وي، چې تر څو پورې وي دم تر هغې غم وي، خالي نه وي چې هېڅ وخت د انسان ژوند. د خبرو په میدان کې وهي منډې، د نشتر د شاعرۍ تیز د سمند. د خپلوانو او دوستانو نه تزار شه، په دشمن لکه د تندر را ګزار شه. خدای به تا د ټولو خلکو د سر تاج کړي، خدای به تا د ټولو خلکو د سر تاج کړي، خو اول د هر چا خاورې د فیضار شه. تکبر کول د کار د جاهلانو، تکبر کول د کار د جاهلانو، تکبر نه پرهیز وکړه لږ هوښیار شه. تل له کونډو یتیمانو کړه پالنه، د خوارانو غریبانو مددګار شه. انساني ښکلي اخلاق ځان کې پیدا کا، انساني ښکلي اخلاق ځان کې پیدا کا، د چارپایو د خویونو نه بیزار شه. زه سراج محمد کوه قدر او عزت د مشرانو، کوه قدر او عزت د مشرانو، ته د مور هم د خپل پلار فرمان بردار شه. زه سراج محمد نشتر دا نصیحت کړم، زه سراج محمد نشتر دا نصیحت کړم، چې روان د دین اسلام په سمه لار شه. پریشانی داخله دی په زړه کې خدای نشي پریشانی زما، داخله دی په زړه کې خدای نشي پریشانی زما، نصیب دی همیشه شي خوشحالي او کامرانی زما. غواړم چې د خوارو بې کسانو دستګیري وکړم،
غواړم چې د خوارو بې کسانو دستګیري وکړم زړه کې دې موجوده همدردي وي انساني زما وایم هر مریض او هر درمند لره دوا شوې زه وایم هر مریض او هر درمند لره دوا شوې زه ویداسو کې موجوده د شفا جاویداني زما او نو خفه شمه چې کونډې یتیمان او بې اثرې وینم خفه شمه چې کونډې یتیمان او بې اثرې وینم وایم چې ډېر څه شوې قرباني زما او وایم او د ژبې او د لاسو نه مې خدایه څوک آزار نه کړي د ژبې او د لاسو نه مې خدایه څوک آزار نه کړي په شان د اصحابانو دي وي ښه مسلماني زما زه د توتالی نشتر په خدای کامل ایمان لرم زه د توتالی نشتر په خدای کامل ایمان لرم د دین اسلام په لاره دې هردم وي رواني زما او زمونږ د مینوالو کې به داسې کسان ومي چې هغې به نشتر صاحب نه پېژني ډېر کسان به یې پېژني ډېر تعلق یې دی ډېر کسان به یې پېژني خو اوس د بیمارو د وجې داسې پروګرامونو هم نه دي او ډېر وخت شو کور کې نن راغلی او لږ طبیعت یې خو نشتر صاحب تاسو د مینوال سره خپل تعارف وکړئ تاسو د کوم ځای څه مو نوم دی خپل صاحبانو خدای پاک دې تاسو خوشحال لري زما نوم دی سراج محمد نشتر د نشتر په لیکه زما د پلار نوم شیر محمد خان بدلاخیل و د دې نه بس په نشتر صاحب تاسو دا وایي نشتر صاحب د اوسه پورې څو کتابونه چاپ کړي دي او کم وخت کې چاپ کړي دي او هغې کتابونو کې نظم دی نثر دی غزل دی او کم صنفونو باندې کار کړی دی هغه به تاسو ته هم وایي او را روان وخت کې به کتاب چاپ کړي که نه دا به درته هم وایي تاسو په دې ووایئ زما ګران وروڼو تاسو ته اوس د خپل کتابونو تعارف وکړئ تر اوسه پورې ما 3 کتابات لیکلي او چاپ کړي دي لومړی کتاب دی تورې ورکې دا په ماهي جون 1980 کې چاپ شو د نن نه تقریبا 40 کاله وړاندې خبرې دي یا په 1981 کې ما دویم کتاب د پرلي غونچه چاپ کړو اوس په 2015 کې ما نوی کتاب د نشتر باغ ګلونه چاپ کړی دی ما د دې دا کتابونه په نظم لکه د دې کتابونو په باره کې زما شاعرانه خیال داسې دي د مزې بیتونه خپل شعرونه مې راټول کړل د مزې بیتونه خپل شعرونه مې راټول کړل کتابونه ترېنه جوړ شو چې نظمونه مې راټول کړل کتابونه ترېنه جوړ شو چې نظمونه مې راټول که په باغ د شاعرۍ کې نسپرلی مې داخل شو د سپرلي غونچه شوه جوړه چې ګلونه مې راټول کړل که په باغ د شاعرۍ کې نسپرلی نوې داخل شو د سپرلي غونچه شوه جوړه چې ګلونه مې راټول کړل د سپرلي غونچه هم نوم بیا ما د خپل کتاب له کېښود د سپرلي غونچه هم نوم بیا ما د خپل کتاب له کېښود دا یو نوم مې پکې خوښ شو ډېر نومونه مې راټول کړل دا یو نوم مې پکې خوښ شو ډېر نومونه مې راټول تورې زلفې بل کتاب دی ما چاپ کړی دی تورې زلفې بل کتاب دی ما لیکلی د لا مخکې چې هغه کتاب به یې غوره کدارونه مې راټول کړل د نشتر باغ ګلونه هله جوړ زما درېیم کتاب شو د نشتر باغ ګلونه هله جوړ زما درېیم کتاب شو چې په رنګ شاعرانه کې خپل خیالونه مې راټول کړل ای نشتر بودلاخیله ای نشتر بودلاخیله دا یو غم د عشق ډېر دی ای نشتر بودلاخیله دا یو غم د عشق ډېر دی نور مې کړل د خپور د لاندې چې غمونه مې راټول کړل د مزې بیتونه خپل شعرونه مې راټول کړل کتابونه ترېنه جوړ شو چې نظمونه مې راټول کړل در حال خو زما څه اراده نشته چې بل کتاب چاپ کړم دا 3 کتابونه دا زما د پښتنو نو د ادب د مینان لپاره چاپ لیکلي او چاپ کړي دا و مونږ سره د توتالی نشتر صاحب بودلاخیل دی به تاسو له اخره کې پیغام درکوي نو کتونکو ته څه پیغام ورکوي اخره زه خپلو کتونکو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې اول تاسو د اسلام پابندي وکړئ بل علم حاصل کړئ که په خپله علم نه وي کړی په ادوات باندې علم حاصل کړئ دویم خبره چې چېرته ځئ هلته داسې قسم د حرکتونه کوي چې څوک درته خفه شي چاته نقصان ورسي ځکه چې د دې انجام بیا بل شان وي
نو او پښتو ژبه زمونږ مادري او باندري او نسلي ژبه ده. دا مه هېروئ، پښتو زده کوئ، پښتو وایئ او پښتو خوره کوئ. ځکه چې نن سبا خو انګلیش راغوتی دی، پښتو ستاسو خپله ژبه ده، نورې ژبې هم ښې دي. انګلیش زده کوئ او فارسي زده کوئ، اردو زده کوئ. اردو زمونږ قومي ژبه ده. انګریزي زمونږ د میډیکل د تعلیم د زده کولو، د انجینر جوړېدو او په دفترونو کې د ملازمت او د نوکرو ذریعه ده. او پښتو زمونږ مادري او مورنۍ ژبه ده او دا دې له ترقي ورکوي. کم قوم چې ژبه هېره کړه هغه قوم ورک شو. ډېر قومونه په دې دنیا کې داسې وو چې ژبې یې ختمې شوي دي، هغه قوم هم ورک شو. خدای پاک دې زمونږ پښتانه او مسلمانان ټول همیشه لپاره نور کوي او همیشه لپاره د پښتون قام بچي دې ژوندي لري او کامیاب او په عزت سره د دوی ژوند یې الله تېر کړي. السلام علیکم. آمین. چېرته یې الله پاک مو خوشحاله لره. د لوی الله په امان.